بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سمر افریدی یم. امید دی چې روغ جوړ به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیري او په ادبي سیري کې را سره چې نن کم میلمه دی پروفیسر ډاکټر اعجاز حسن خټک صاحب موجود دی. د سره به څو خبرې هم کوو او د نه به څو قیمتي خبرې هم ضرور اورو. نو د ټولو نه مخکې خو ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېره مهرباني افریدي صاحب، ډېر خوشحاله شو تاسو دا موقع راکړه موږ ته چې عوامو سره څه خبرې وکړو. مهرباني. ډاکټر صاحب خپله پېژنګلو را سره وکړه. تاسو محتاج نه یې، خو بهرحال چې موږ مینهوالو ته هم پته ولګي. زه خو پیشه زما ډاکټري ده. جی خیبر میډیکل کالج نه مې سبق ووی جی او بیا هغې نه پس مې ایم فل او پی ایچ ډي په پیتالوجي کې وکړل. دا کوم چې ټیسټونه کېږي دغه امریکې نه مې هم ټریننګ وکړو. بیا پاکستان اف سی پی ایس چې ورته وایي فیلو کالج آف فزیشن اینډ سرجن ډګري ما سره ده، او رایل کالج ایډنبرا نه ما بیا فیلوشپ اف آر سی پي ملاو شوه او ما ماسټر هم کړی دی ان هیلث پروفیشنل ایجوکیشن او ایډمنسټریشن کې هم ډپلوما کړې ده. زما والد صاحب پروفیسر فردالخان خټک پېښور یونیورسټۍ کې پروفیسر او تره مې پروفیسر پریشان خټک مشهور شاعر ادیب تاسو د پانډوم دی او دغه خانداني تعلق دی د پېژنګلو. ټیک. نو تاسو لکه د پرایویټ یونیورسټۍ نه هم پرنسپل پاتې شوي او د سرکاري سطح هم پاتې شوي، څه فرق هم پکې محسوس کړی؟ پرنسپل خو زه خیبر میډیکل کالج کې پاتې شوم، سرکاري میډیکل کالج، بیا نارت ویسټ میډیکل کالج کې پرنسپل پاتې شوم. اوس ګندهارا یونیورسټۍ کې وایس چانسلر یم. دواړه د قوم خدمت کوي. ظاهره ده که د پرایویټ سیکټر نه وی نو ډېر مشکلات به حکومت ته. اوس هم یونیورسټو ته سرکاري کالجونو ته هغه ډېر مشکلات دي، روزانه تاسو اخبارونو کې ګورئ. نو پرایویټ سیکټر خو ډېر ښه دغه کوي، مدد کوي، ملاتړ دی د سرکاري میډیکل کالجونو یا کم هم اداره چې فرق پکې دا دی چې په سرکار کې سړی داسې نوي نوي شیونه فوراً هم شروع کولی شي، ځکه چې سرکار دغه بجټ ډېر وي او ریسورسز وي. پرایویټ کې دی چې ته به دغه ګورې خپل صادر مطابق به خپې غځی، نو دا پکې فرق دی. نور خو دواړه د قوم خدمت کوي. تاسو چې لکه اوس کوم ځای کې وایس چانسلر یو، نو څه نوي کارونه مو وکړل؟ ما خو هلته کې چې زه رالم نو ما چې یاره مونږ د دنیا سره لکه جلیدل پکار دي، نو ما د کنونشنل عام امتحاني سیسټم په ځای انټیګریټډ ماډیولر سیسټم میډیکل او ډینټل کالج کې کوله وکړل. همدغسې د نرسنګ کې، همدغسې د نور الایډ هیلث ساینسز کې. نو زه یم چې بنیاد د ماشوم مضبوط وي نو هغه په بین الاقوامي سطح باندې بیا مقابله کولی شي. نور هم فیوچر کې نور ډسپلنز جوړولو اراده ده. پی ایچ ډي هم زموږ اوس پروګرام شروع کېدو والا دی، نو انشاءالله ارادې ډېرې دي، خدای برکت اچي. ډاکټر صاحب په ابتدا کې تاسو روماني شاعري کړې ده جی او بیا وروسته نعتیه شاعري له راغلو، د دې وجه څه کیدی شي؟ زما خیال د دې وجه ځکه نه دي تپوس پکار چې دا یو شی دی. جی مینه ده، رومان دی، او مسلمان هر مسلمان په زړه کې د حضور صلی الله علیه وسلم مینه ده. نو مظفر وارثي یو مشهور اردو شاعر دی، هم د غزل نه نعت ته راغلی. داسې ډېر مثالونه دي. نو دا خو نعت ډېر مشکل صنف دی که شاعرانو نه تپوس وکړي، خو به د الله په فضل کېږي. ډاکټر صاحب ستاسو یو کتاب په انګلیش کې یو دی، دوه دي، لکه دغې هغه موږ وضاحت هم وکړه. زما خو درې واړو ژبو کې زه شاعري کوم. پښتو زما مورنۍ ژبه ده، اردو قومي ده او انګریزي بین الاقوامي. ټیک ده. ما په انګریزۍ کې 2 کتابونه دي. یو خو نعتیه دی، مرسی ټو مین کائنډ، مطلب دی رحمت للعالمین. یو رومانی دی، کیپ د ډریم الایو، چې خوب ژوندی ساتی. او بل اردو کې 2 دي نعتیه، لا نبی آبادی او تلال بدر علینا، دا د اردو کې نعتیه دي، او یو پښتو کې. دې کتابونو ته عالمي شهرت یا ایوارډ؟ ما خو یو ما ته چا ووی چې یاره دا خلک دا وایي چې انګریزۍ کې د ستا دا نعت چې دی دنیا کې اولنی نعتیه کتاب دی، ځکه چې دې نه مخکې انګریزۍ کې نعتونه وو خو کتاب نه و.
نو دا ته چې ایوارډ ته ولېږه نو ما ورته وویل چې یاره ما چې کوم ځای نه ایوارډ ته لېږل دپاره لیکلی دی هغه ځای نه دې ما ته ایوارډ میلو شي دا دنیا کې ایوارډ ته نه لېږم نو نه د زما د کتابونو قیمت شته ټیک ده ځکه چې دا د مینې کتابونه د مینې قیمت نشته زه همداسې تقسیموم او نه څه ایوارډونه مې د دنیا په کار دي صحیح په ابتدا کې داسې څه تاسو محسوس کړ چې شاعري طرف ته ما خیال دا خوشحال بابا شعر دی که زه صحیح ماته یاد وي چې که یو څو ساعت زما په خوا کې کښېني دا د غره خټک به واړه شاعران شي نو ما خیال دی دا خو د جینز چې ورته وایي انګریزی کې یا دا خبره ده او تاسو افریدي او خټک خو ترو پر هم دي ترور زامن دي تاسو افریدیو کې هم شاعران ډېر دي او پښتونخوا کې هر قوم کې دي او خدای دې ټول قومونه آباد ساتي موږ خو یو پښتانه پاکستانیان مسلمانان یو خو بهرحال دا زما خیال خبره ده ډاکټر صاحب په مړو شاعرانو کې چا نه متاثر یې او په ژوندو کې چا نه متاثر یې لږ دا سره زیات زه خو چونکې دغه ډاکټر یم دومره ټایم نه میلاویږي څه شاعري چې زه کوم هغه خپل ابزرویشن چې ګورم عام سړی په یو لار تیر شي نو هغه کې دې څه محسوس نه کړي په یو شاعر ادیب لیکوال چې تیر شي نو هغه ډېر څه د هغې نه ولیکي خو ما خیال دی خوشحال بابا رحمان بابا خو ظاهره د خپل وخت مشهور دغه دا اردو کې زه علامه اقبال فیض احمد فیض او احمد فراز نه متاثر یم غالب هم په پښتو کې دغسې حمزه بابا هم خاطر افریدی تاسو او نن سبا زمانه کې هم دا زموږ دوستان دي باسین دی دا ټول ښه شاعران دي او ډاکټر صاحب چېرته غونډو له تللي یې جرګو کې مثال لستې مشاعرو چونکې ما تاسو ته اول وویل چې یاره چونکې وخت کمی دی اوس هم که تاسو لکه دا نوی راغلی لکه زه وتمه 15 منټه کې نو ژوند لنډ تنګ ورته وایاست ورته نو دا موقع نه ده میلاو شوې او زه د اباسین آرټس کونسل ممبر یم او ایگزیکټیو ممبر یم تیرو 12 کالو نه هر 2 کاله پس دغه الیکشن کېږي نو مونږ مشران زما والد صاحب او ترم د دې ممبرانو نو بس هغه اباسین ته ټایم ځکه ورکوم چې هغوی چونکې زما ته په وراثت کې پاتې دی ټیک ده نو هغه خلک ماحول ټول ما باندې ګران دی نو ځکه مصروف یم کار سم هغې غونډې ته ضرور ځم ټیک ډاکټر صاحب اخیری کوېسچن طرف ته راځو چې شاعر ادیب یا لیکوال څه کول پکار دي چې قام دپاره هغه څنګه لیکل وکړي زما خیال دا دی چې دا خبره سوال جواب به داسې درکړم چې شاعر ادیب چې څه لیکي د هغه وخت تاریخ د هغه وخت دود دستور د هغه وخت روایات محفوظ کوي نو هغه چې کم کار کوي الریډي هغه ډېر لوی کار دی نو دې نه علاوه به هغه څه وکړي او په ځوانانو کې جذبه بیدارول حب الوطنۍ د اسلام د مسلمانۍ د ورورولۍ دا کار هغه الریډي کوي او کول پکار دی او کولی شي ټیک سره پیرزو کا غزل 2 شعرونه دي ارشاد چې ستا د ښایست او ستا د ښکلي مخ ودانه دنیا واه ستا د ښایست او ستا د ښکلي مخ ودانه دنیا ته څه خبره یې د چا دې کړله ورانه دنیا واه ډېر ښه خاورې ایرې دي په ظاهره کسره زر ښکارېږي خاورې ایرې دي په ظاهره کسره زر ښکارېږي اعجاز خټک ته ښه معلومه ده جانانه دنیا واه ډېر ښکلی ډېر مزیدار د نعت خو سره یو څه نشته نعت خو زوړ یو نعت پښتو به دغه تاسو وایم زما یو ملګری و عالمګیر جی دلته د 400 دی کوټ ترنو سکول کې ټیچر اوس ریټایر دی اګریکلچر ګریجویټ دی نو هغه ما ته ټلیفون وکړو یو 12 کاله پخوا چېرې سبا عمرې ته روان یم ښه جي نو ما ورته یو دغه مایده ولیکه نو ما ورته وایي چې دومره خواهش دغه دعا دا مې پیغام ووایه دومره خواهش دغه دعا دا مې پیغام ووایه بس شهنشاه مدینې ته مې سلام ووایه سبحان الله هغه به وایي چې ما به هر ماښام هلته وي نو وایي چې آخري ماښام ما څه سوچ کولو چې دا خو زه روزانه مدینې کې وایم حضور صلی الله علیه وسلم روضې سره زه لاړ شم نو دا به څنګه چلي نو وایي چې ما ته هغه وخت یو کس رانږدې شو چې هلته خادم و د تورنګزو هغه ما ته وایي چې دا ته څه وایي ما ته چې دا خو زه ډاکټر صاحب نعت وایم ما نعت و پوره لوی نو وایي چې ده راته وایي چې ماله یې راکړه زه به یې وایم نو چې هغه سوال جواب ما ته فوراً میلاو شو دا کیسه چې ما ته وکړه نو ما
یو شعر نعت مې ووی بلکې خو دا الفاظو کې مې ووی چې معلومیږي چې قبول زما سلام شو معلومیږي چې قبول زما سلام شو په نعتونو مې خبر خیر الانام شو. واه 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 اخیری او سم میسج ورکړه اخیری او پیغام ورکړه. نو زه خو دا وایم ټول مشرانو کشرانو دوستانو ته چې په ژوند کې پازیټیو تھینکینګ پکار دی مثبت سوچ. نو بیا هر څه دغې بیا نه تا باندې څوک بد لګي نه چاته غصه راځي نه د نیت خرابېږي بس مثبت سوچ پکار دی معاشرې کې دا پیلاول پکار دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو. ډېره مهرباني. دوستانو مرکه تاسو وکته واورېده د پروفیسر ډاکټر اعجاز حسن خټک صاحب په ژوند فن او په د په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. الان کې ډاکټر صاحب خو داسې یو مصروفه شخصیت دی چې موږ ته نه ډېر په منډه کې څه ټیم وخت دی او رایې کړو. الله دې آباد او خوشحاله لري. انشاءالله بلې مرکې پورې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. مالا او ګران ډاکټر اعجاز حسن خټک صاحب له په دې دعا سره ورکوي رخصت چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.